12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور دی لا هم نادرکه دی. احمد قریشي چې په یوتازه ویډیو کې له پلار او کورنۍ غواړي ترڅو ژر تر ژره دی د خوشي کېدو په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر انسان تختونکو ته ورکړي ترڅو دی له خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شي. لالا دې ته خیر روپۍ پیدا کړي دی وایي چې اول موږ ته ګوتې غوڅو بیا دې مړ کړو خیر دې ته روپۍ پیدا کړي چې زه ایله شم دې ته روپۍ پیدا کړي ما نه ګوتې غوڅې بیا مې مړ کړي که روپۍ تاسو یې رانه وړي خیر دې ته روپۍ پیدا کړي لالا. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکی ستوری بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅې وکړي. یوه اونۍ کېږي چې زموږ یو تکړه لوبغاړی احمد قریشي چې په ننګرهار ولایت کې اوسېدی او د کرکټ د اکیډمۍ څخه د خپل کور په لوري روانو په لار کې نادرکه سوی دی. نو د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چارواکي د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي ټول په دې باندې خواشیني دي او ده ته دعا کوي چې الله دې پیدا کړي چې خپل کور ته راسي. د افغانستان د امنیتي او کشفي ارګانونو نه هم غوښتنه دا ده چې د ده په هکله ټول هغه امکانات په کار واچوي چې د دوی په اختیار کې دي چې د دغه ماشوم په پیدا کولو کې زموږ سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي تر اوسه د قریشي د تختونې په تړاو څه نه دي موندل شوي خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې احمد قریشي د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپین غر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته پر لارو چې نادرکه شو.